یخې اوبه ملاویږي، ګرمې اوبه ملاویږي. او کې پی کې 400 نیوز ولا ډیره مننه کوم چې راغلل مونږ له ټایم را کوم شکریہ تیر کله کشته لګولې وغه نو کس را پروت بیا پاتې جی نه جی د خوشحالي مقام دی چې ډېر خسته جوړې لګي دلدار طرف افا طرف ته سین دی ډېر مزیدار نه د خپل دی پښتنو د پاره وړو د پاره اندالین دین کړي چې ماشومان دي راځي مزیدار سکرین ملاویږي، زنګوګانې ملاویږي، یخې سین دی دلته زنګوګانې خلک پس خوري نه هلکه پکې زنګي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو کتونکو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 د کې پی کې نیوز. قدرمندو، تاسو به زما په بیک ګراوند کې کوم رش چې ګورئ، نن د اختر دویمه ورځ ده، یعنی د ورکوټي اختر دویمه ورځ ده او زه دې وخت کې موجود یم په دلدار ګړی کې. یو ملګري را سره خبره وکړه چې په دلدار ګړی کې ډېره زبردست او ډېره زیاته ښکلې میله لګي. نو بالکل چې راغلی ما هغه میلې پوزیشن تاسو ته هم ښیم او ملګرو سره به هم خبرې کوو چې آیا دلته د کوم ځای نه ملګري راځي د سیل دپاره، د چکر دپاره یا په جولو کې د زنګېدو دپاره. نو چېرته به ځای نه د 400 د کې پی کې نیوز سره به اوسئ. قدرمندو کتونکو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 د کې پی کې نیوز. څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په شروع کې وویل چې زه دې وخت کې په دلدار ګړی کې موجود یم، کوم ته چې د ګړی پل هم ویلی شي. تاسو به زما په بیک ګراوند کې د میلې یو ماحول ګورئ، ځکه چې د ورکوټي اختر دویمه ورځ ده. راغلی ما ملګرو راته وایي چې دلته کې ډېره ښکلې میله لګي. څنګه را سره ملګري ولاړ دي، دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم، نامه دې څه ده؟ وعلیکم السلام. شاه حسین مې نوم دی، دلدار ګړی اوسېدونکی یم. شاه حسین، ته دلته کې زما په خیال خو ما وکتې ته دلته کې ټکټګر کې هم ناست وې. او جی او الحمدلله ځای زمونږ خپل دی او دلته مونږ یو خپله موجود یو او کې پی کې 400 نیوز ولا ډېره مننه کوو چې راغلل مونږ له ټایم را کوو شکریہ مهرباني. ډېره زیاته مننه. زه خو رالم، یو اتفاقي پروګرام را جوړ شو، ملګرو راته وایي چې هلته کې ځو. زه تلمه بل خوا روان وم، دلته چې رالم ماحول مې ولید ډېر زیاته ګڼه ده، میل فیمیل پکې ټول موجود دي. دلته کې داسې څه ناخوشګوارې واقعي خو نه راغلی؟ نه جی الحمدلله زمونږ خو 10 کالو شو زمونږ دا ځای روان دی تر نن ورځې پورې. الحمدلله مونږ ته داسې واقعه مخې ته نه راغلی چې زمونږ ځای بند شوی دی یا څه جنګ جګړه شوې ده یا څه بل څه داسې. ښه سیفټي ده الحمدلله. هر کس چې کوم دی لګیا دی، خپل ماشومان یې راوستي دي، خپل انجوایمنټ کوي، لګیا دي. او بله غټه خبره دا ده چې دلته هېڅ قسمه ټیکس نشته، نه د ګاډو ټیکس شته، نه د پارکینګ ټیکس شته، صرف بس هغه د جولو ټیکس دی. جولو چې کوم دی 30 روپۍ ټکټ دی. بالکل څنګه چې تاسو خبره وکړه چې 30 روپۍ هېڅ څیز نه دی. قدرمند اورېدونکو ته به څه وایي چې راشي دلدار ګړی پارک ته که رانه شي؟ بالکل مونږ ورته زمونږ د زړه دروازې ورته وخت کولو او دې رادي شي. زمونږ د دلدار ګړی آیسکریم دي وخوري، سوغات دي دې ځای. هغې نه علاوه چې کوم دی د سیند غاړه ده دریای خیالي او دا چکر ځای دی، نه رادي شي انجوایمنټ یې وکړي، دې ځای نه دې مزه واخلي. انشاءالله چې یو ځل راشي بیا به هر ځل راځي. ډېره زیاته مننه. ملګرو سره مې خبرې وکړې، تاسو د دوی خبره. یو بل ملګری را سره په څنګ کې ولاړ دی، ورور مې لږ راته رانږدې شه. ښایسته نامه دې څه ده ورور؟ زما واجد علي نوم دی، دلدار ګړی اوسېدونکی یم. ها دا دلته چې زه څونه ملګرو سره ما خبرې وکړې ټول د دلدار ګړی اوسېدونکي دي. نه یا چې دا کوم خلک چکر له راغلي دي، تاسو که زما کیمرامین داسې وکړي چې د جولو ته لږه غونډه کې دا کیمره ته وکړي، دا څومره خلک چې راغلي دي دلته د چکر دپاره، جولو کې دا زنګېدو دپاره، نو دا ټول د دلدار ګړی دي که نه د نور مختلف؟ نه جی نه، تقریبا 80% خلک چې دي که نه دا مېلمانه د 20% چې د دلدار ګړی دي. ها 80% مېلمانه دي. الرډي چې کوم دې کې دا پروګرام چا را جوړ کړی، دا میله چا را جوړه کړې ده، دا د دلدار ګړی دی. ټول تاسو هم په هغې کې شامل د دلدار ګړی حمزه، عبدالله، شاه حسین دا زموږ ملګري دي، یاران دوستان. دلته کې اوړ وروړ ورسره که نه جنګ جګړه څه ونه کړي، څه غلط څوک حرکت ونه کړي. دا زنانه یې زموږ خویندې میندې دي پېښ وي او دې خوا سیند غاړه ده او د بل ځای ډېر لنډ دی که نه، مرزا ډېر شو، شب قدر شو، داسې بټګرام، صریف مروزې، ټول خلک دلته کې راځي. نو په دې خلک ډېر خوشحاله دی. لکه صدریاب شو، دا نورو ځایونه پېښور شو، دا ټول پارکونه لرې دي. دا لنډ پارک دی. اوس نمازدیګر د اذان نه پس ډېر زیاتره شروع کېږي دلته کې.
څه پیغام ورکې د 400 کې پی کې په شیشه باندې تاسو بل هاشي په لکو خلک ګوري څه به پیغام ورکې چې آیا دلته کې راشي دا لوکیشن ورته لګونته کې برابر کې چې څنګه به راځي زه خو یو ملګري راوستم خدای راسي که خبر یم چې په کوم راغلی دا جی د شفقت ډیرې نه چې راځي کنه نو تقریبا 13-15 کیلو 14 کیلومتر لار ده د عمردو نه بیا ډېره لنډه لار ده جی دا چینه باندې روډ روتی دلته کوم ډېره خشته او تنګین هم لنډه لار ده ټول دنیا ته پته ده اسوات خیالي سیند دلدار غړی ډېر مشهور ځای دی او ډېر زبردست دی په رمن ماحول دی ماشومان پکې څه تکلیف نشته دلته کې مونږ تیر کال هغه کشته لګولې وغه نه کس را پروت بیا پاتچو هم ختمه کړی ده دلته کې اوس ارڅ برابر دي سکیورټي والا مشتره سره او ډېر زبردست ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د ملګرو خبرې اورئ او تاسو ګورئ 400 کې پی کې نیوز زه یم ستاسو ورور اسدالله جاني چېرته به ځئ نه د 400 کې پی کې نیوز سره به اوسئ قدرمندو دې وخت کې زه دلدار ګړی کې موجود یم او یو ښکلې غونډه کې ماحول جوړ دی ډېر زیات ملګري دي زه به دا خبره تاسو ته کومه چې شاته په بیک ګراونډ کې کومې جولې ګورئ یو ملګري راته وایي چې په دې کې درله زانګو درکوم ما ورته یاره ډېره زیاته ګرانه ده زړه به رانه اوتې وي په څنګ کې را سره ولاړ ملګري السلام علیکم نامه دې څه ده وعلیکم السلام زما حسین خان نوم دی پېښور نه راغلی یم جي ته ولې خفه حسین خان ولې خفه خفه خو نه یې جي یقین ساته لږ دې وخاندله خو لکه خفه راته ښکارې دومره خفه دلګري یا خو رمضان خفه کړی وي نه جي نه جي ډېر خوشحالۍ مقام دی دې ډېر ښایسته جولۍ لګي دلدار طرف افا طرف ته سیند دی ډېر مزېدار دا خو ډېر د سیل صفا ځای دی دلدار خلک دي ډېر زبردست خلک دي ډېر خواږه خلک دي ډېر مین خلک دي ډېر ښایسته خلک دي نو موږ د دې وجې نه یو پېښور نه راغلي وو دې ځای ته سیل دپاره چکر دپاره انشاءالله تعالی چې دې ځای کې آیسکریم دي ډېر مشهور آیسکریم دي دې ځای نو به د آیسکریم هم وخوړل کېدای شي تاسو هم ذایقه ما مو خوړل نو کېدای شي دې آیسکریم ډېر مشهور آیسکریم دی بالکل وقار به یې را باندې زما په خیال او وقار خو دې ځای دغه دی که نه هغه نو آنر دی ډېره زیاته مننه قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته وویل زه دې وخت کې دلدار ګړی کې موجود یم کوم ته چې د ګړی پل هم ویلی شي او تاسو ته چې څنګه ما وویل تاسو زما په بیک ګراونډ کې کومه میله کته ملګري را سره په څنګ کې ولاړ دي بل هاشي ملګري دي راغلي دي خوشحالۍ دپاره ورور مې نامه دې څه ده وقار د کوم ځای اوسېدونکی مندیزو دلته چکر له راغلی نه دا زموږ خپل ځای دی دا ستاسو خپل ځای دی دا میله ستاسو په ځای کې ده ها دا راته ووایه که نه چې دا میله دلته هر ټیم وي که نه صرف د اخترونو کې تاسو میله جوړوئ ځینې د اخترونو کې مې هر وخت مې خو لوکل بس اکلي خلک یې ماحول او اختر ډېر سړی راځي بس تاسو لږ غونډه کې ماته رانږدې شه یو پوښتنه درنه کومه دلته تاسو پیسې د خلکو نه زیاتې هلې په دې جولو کې که نه کمې هلې کلي ریټ دی بس 50 روپۍ ټکټ دی 50 روپۍ هر یو څیز 50 روپۍ ټکټ د یو شل مختلف څه پیغام به ورکړئ چې خلک دلته راشي که را نه شي بس اشته ځای دی به کار راشي وزټ ولګئ وخت پې شي نور څه خبره به کوي ډېره زیاته مننه د بل ورور سره خبرې کومه رور مې نامه دی څه ده عبدالله تم د مندیزو اوسېدونکی دا زه د دلدار ګړی اوسېدونکی یم او دا زموږ ځای دی هلکه تاسو هم د دې ځای اوسېدونکی او جی بالکل دا میلې دا چې کوم ایټم تاسو سره دي که نه کومې جولې دي دا تاسو خپله راوړي دي او جی دا هم خپله راوړي دي خپله هم لګولي دا هم د پښتنو دپاره وړو دپاره هم دا لیندین سیټ کړی چې ماشومان ځي راځي خوشحاله وي چې خوشحاله وي په اخترونو کې صرف خلک خوشحاله وي که نه نه جی بس هر ټایم راتلی شي هر وخت ورته زموږ دروازې کولو ډېر زیات کتونکي تاسو دې وخت کې د 400 کې پی کې په شیشه باندې ګوري څه پیغام به وله ورکوئ چې راشه دلته ماحول څنګه دی بالکل چې ټولو ته زموږ دا پیغام دی چې هر ټایم راتلی شي اورې او دا ورته زموږ پیغام دی چې دا زموږ د پښتنو په سیمه یو ځای دی او بس ټول واړه ځاګه په کې هر سړی راولي ښه صاحب ځای دی او بس هر سړی ته نه ښه خوشحاله ځي ماشومان راولي پکې شي او جي او بس دغه جولې دي دغه سکریم دی هر څه دي بس روان دي ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د ملګرو خبرې واورېدې نورو ملګرو سره به هم خبرې کوو چېرته به ځای نه د 400 کې پی کې نیوز سره به اوسئ قدرمندو زه یم ستاسو ورور اسدالله جاني زما په څنګ کې ښکلي هلکان ولاړ دي او د اختر ورځ ده یعنې د ورکوټي اختر دویمه ورځ ده زه دې وخت کې موجود یم په دلدار ګړی کې ښکلي نامه دې څه ده مصور خان د کوم ځای اوسېدونکی دلدار ګړی تا خو اوس ماته وایې زه د پېښور اوسېدونکی نه دلدار ګړی یم ته دا چې کوم منیجمنټ دی دلته د هغوی څه
د هغوی اسم نه یمه ها زه دلدار ګړی اوسېدونکی یم نو هر ورځ دلته راځئ نو زه خو پېښور کې جوب کوم خو اصل کې د اختر له راغلی یم نو اوس په دې اختر کې دا دویمه ورځ ده چې راځئ جی 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 دویمه ورځ ده چې انجوای کې که نه انجوی ډېر انجوی کوو خلکو له به څه پیغام ورکوې ملګري تاسو ګوري نو خلکو له به دا پیغام ورکوو چې دا دلدار ګړی ده او دلته راشئ دلته ښه مزېدار سکرین میلاویږي زنګوګانې میلاویږي یخې سین دی دلته زنګوګانې خلک پس خوري نه نه هلکه پکې زانګي دا به میلاویږي نه نه زنګلو دپاره زنګلو دپاره جی 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 زنګل دپاره دلته سین دی سین ته دې راشي چې به لامبي خلک جی جی لامبي وه چې څوک یریږي لکه زما غوندې ستا غونته کې هغه سین به نه وړي خیر دی ډېره زیاته مننه خوشحاله شي ګپ در سره لګوم ورور مې ورور مې نامه دی څه ده زما عدنان احمد نام دی عدنان رانه تخته مه رانږدې شه راته عدنان ته د کوم ځای اوسېدونکی زه د دلدار ګړی ای هی د پېښور او د بل ځای بس د یو ډنګ خطا را سره یو کس میلاو شو پېښور کې اوسېږو دلته پېښور کې جاب کوو اختر له کلي ته راغلي نو څه جاب کې زه یو کینټ کې یم میس کې یم کور میس بیا خو به د پخلي درله ډېر ښکلی چل در نه موږ پخلی کوو نه صرف ورکوو لکه تاسو ویټر ټایپ یې ها جی ویټر یې ترخه ښه ده سیلري ښه ده که نه ها بس پاکستان ګزاره کوي ګزاره کوي تا ته خبر ورځې شپې دي سبا کېږي بس خري شکر الحمدلله دلته چکر له راغلی مزه درکوي ها شکر څنګه الحمدلله ماحول دی دلته انتشار خو نشته نه نه څه ملاویږي هر اویلیبل دي یخې اوبه ملاویږي ګرمې اوبه ملاویږي دا سیلز هم دی د پروګرام هم دی رباب منګې هم شته دا رباب منګې به کوم ځای زه ولزم سین بغاړه اخوا به زه اوړم به دا پول خو ډېر زیات وګت دی یو پیره پې واوړېد پول نه دی غړم شته ها خلکو ته وایي چې راشي که نه دا ځای بدرنګ دی نه دی راځي نه د دې ځای نه دې ځای ته خوار څوک راځي ها دا زه به ته په ژوند کې پړومبي ځل رالم بس ته به پړومبي ځل راغلی دلته خو هر اختر او بغیر اختر هم په رمضان کې هم خلک راځي او روژه مات هم کوي افطاري هم راوړي دلته او داسې نور ارسم میلاویږي د رزړو وریجې میلاویږي او دلته آیس کریم هم زموږ مشهور دی او د لرې لرې ځای نه خلک راځي ډېره زیاته مننه قدرمندو دا پروګرام رانه اوږدېږي اصل کې خبره داسې ده که نه چې زه به ځمه یو بل ځای ته هلته به هم ریکارډینګ کوم نو دا پروګرام به هم په دې د باندې راټول کوو هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جانې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تاسو موجود یې د لوی الله په لوی امان